تاسو په شروع کې دې خبرې ته دقت وکئ چې که موږ تاسې یو سطحه ولرو، فرض وکړئ دا یو جسم دی یا یو سطحه ده او نور رالی په دې باندې وارد سو. هر کله چې نوري وړانګه پر یو سطحه باندې ولګېدل یا پر یو مادې باندې وارد سو نوري وړانګه، درې واقعې ممکنې دي دلته رامنځته سي. هر کله چې نوري وړانګه یا نوري انرژي راغله پر یو مادې باندې وارده سوه یا په یو محیط کې ولګېدل یا د یو محیط پر سطحه باندې وارد سو، درې واقعې ممکنې دي دلته رامنځته سي. لومړی واقعه څه ده؟ کیدای سي چې د دې نور چې کله پر دې سطحه باندې لګېدلی بیرته راوګرځي، چې دې د نور بیرته راګرځېدلو ته کله چې پر یو سطحه باندې واردېږي، موږ تاسې دغې واقعې ته څه وایو؟ انعکاس. دې ته موږ تاسې وایو انعکاس. دا یوه مسله، او دا مسله موږ تاسې عملا لیدلې ده په هنداره کې. نور چې کله واردېږي بیرته راګرځي که نه؟ موږ تاسې په هنداره کې کم اجسام وینو، کم اجسام چې د هندارې مخته پراته دي، هغه د هندارې دننه ولې ښکاري؟ خو د هغوی څخه وړانګې پر هنداره ولګېدل، د هندارې څخه بیرته راوګرځېدل، دا راګرځېدل یې زموږ سترګو ته راغله. متوجه یاست؟ فرض وکړئ هنداره مو مخته پرته ده او زموږ څنګ ته یو جسم دی، زه دې ته ګورم نه، خو په هندارې کې دی ښکاري. حتما د دې څه وړانګه پر هندارې ولګېدل، د هندارې څخه منعکس سو زما سترګې ته رالی. موږ هغه وخت یو جسم لیدای سو، یو شی لیدای سو چې د هغه څخه وړانګې زموږ سترګو ته راسي. په غیر صورت کې امکان نه لري. څه وخت موږ تاسې یو جسم وینو چې کله د هغه څخه وړانګې زموږ سترګو ته راورسېږي، یا به هغه خپله نور تولیدوي وړانګې دې زموږ سترګو ته راسي، موږ یې وینو، او یا دا دی چې نور پر هغه باندې واردېږي او هغه نور منعکس کوي، دا منعکسه یې زموږ سترګو ته راځي، موږ یې وینو. متوجه سولئ؟ تر څو چې د یو جسم څخه زموږ سترګو ته نوري وړانګې ونه رسېږي، هغه اجسام موږ تاسې نسو لیدلی. اوس دا جسم ته چې زه ګورم نه، ولې بیا یم په هندارې کې وینم، مطلب د ده څخه وړانګه زما سترګو ته راله. د ده څه وړانګه څنګه زما سترګو ته راغلې ده؟ وړانګې موږ تاسې څه وایو؟ داسې یعنې وایو چې ټول نوري وړانګې په مستقیم خط باندې ځي. نو واضح خبره ده چې د دې څخه وړانګه داسې زما سترګو ته نسي راتلی، ځکه وړانګې څنګه تللي دي؟ مستقیم. و که زه داسې ورته وګورم هغه مستقیمې وړانګې زما سترګو ته رالی، دا خو ما ولیدلې، مګر دا چې زه په هنداره کې وینم، دلیل یې څنګه رالی؟ څنګه یې تشریح کولی سو؟ موږ دا وړانګې په هندارې ولګېدلې، د هندارې څه راوګرځېدلې زما سترګو ته رالی. نو انعکاس عملا موږ تاسې لیدلی دی. متوجه سولئ؟ ښه. یو بل حالت یې دا رقم دی چې کله نور ولګېدی پر یو سطحه باندې، د هغه محیط ته داخلیږي او په دغه محیط کې خپل حرکت ته دوام ورکوي. متوجه سولئ؟ دې ته موږ تاسې وایي د نور تیرېدل، ترانزمیشن ورته وایي، تیرېدل. او دغه واقعې ته بیا موږ تاسې انکسار وایو. دلیل یې چې د دې نور تیرېدل چې کله بل محیط ته داخل سي او په هغه کې هم حرکت ته دوام ورکوي، موږ تاسې دې ته انکسار وایو. دلیل یې د انکسار په مبحث کې زه تاسې ته واضح کوم. اوس تاسې په پوه سولي، نور چې پر یو سطحه ولګېدی بیرته راګرځېدای سي، نور چې پر یو سطحه باندې ولګېدی داخلیږي هغه محیط او په هغه محیط کې حرکت ته دوام ورکولی سي. دا یې دوه. او دریم یې څه ډول یو واقعه ممکنه ده چې کله نوري وړانګه راله دلته ولګېدل، دا د نور انرژي، نو دا په دغه محیط کې جذب سي، دا انرژي په دغه محیط کې پاته سي. نو یو حالت یې فرض وکړئ چې زه ووایم په همدې ځای کې دا نوري انرژي جذب سوه. کله چې دا نوري انرژي جذب سي، بیا هغه د دې محیط ذراتو ته حرکي انرژي ورکوي، هغه تیزوي او د دوی تیزوالی موږ تاسې د تودوخې د درجې د لوړوالي سره ربط ورکوو. دغه برخه چې دا نور جذب سو، هغه بیا بیرته اوړي په تودوخه، دا موږ تاسې د تودوخې په برخه کې وایو. او فعلا زموږ تاسې درس دی په انعکاس. د دې درو نه پرته څلرمه واقعه ممکنه نه ده. او داسې هم نه دی چې کله انعکاس واقع سو نو دا دواړه بني، که جذب واقع سو نو دوی دوه بني. امکان لري چې درې سره حالات همزمانه رامنځته سي. متوجه سولئ که نه؟ کله چې پر یو سطحه باندې نور ولګېدی، امکان لري یو څه رامنعکس سي، یو څه جذب سي، او یو څه هم داخل په هغه محیط کې حرکت وکړي. درې سره همزمانه ممکن دي، دوه دانې همزمانه ممکن دي، یو دانه همزمانه هم ممکن دی. داسې امکان لري چې مکمل جذب سي، موږ یې داسې امکان لري.
په طبیعت کې امکان لري که نه هغه جدا مسله ده، اما داسې یو پیښه هم ممکنه ده. موږ تاسې بیا دا په راتلونکي درسو کې وایو داسې یو جسم چې ټول وارده نور مکمل جذبوي ورته مطلق طور جسم وایو، نو دا واقع رامنځته سو دوی دواړه مکمل نسته. داسې امکان لري چې کله نور ولګېدی په کامله توګه باندې بیرته منعکس سي، و داسې یو حالت هم ممکن دی. بیا موږ تاسې هغه ته وایو مکمل انعکاس یا کلي انعکاس، بشپړ انعکاس دا هم وایو. او داسې یو مسله چې کله نور له یو محیط څخه بل محیط ته داخلیږي او هیڅ انعکاس ونه لري او جذب هم ونه لري، مکمل هغه محیط ته داخل سي. نو مطلب دا دی دوه دانې حالات درې سره همزمانه یو یوې په تنه دا هره واقعه ممکنه ده. موږ ټول مجموعي امکانات دلته لیکلي دي، اوس ورته ټول مجموعي امکانات یې همدا دي. هوار کله چې موږ تاسې دا یو حالت وایو زموږ دا نور سره کار نسته چې په هغه کې څه کار سوی. زه چې کله انعکاس تشریح کوم زما مطلب دا دی هغه برخه چې منعکسه سوې ده پر دغه زما بحث دی. نور واقع رامنځته دي او ممکن دي رامنځته دي، د هغه سره زما کار نه. کله چې انکسار تشریح کوم مثال ګوري یو ځای کې رڼې اوبه ولاړې دي، پاکې شفافې اوبه دي. موږ تاسو ته دا د اوبو سطحه ښکاري چې دلته اوبه دي، مطلب د اوبو د سطح څخه وړاندې انعکاس وکړي که نه نو موږ د اوبو سطحه باید نه وای لیدلې. یو ځای کې چې رڼې اوبه ولاړې موږ پوهېږو موږ دغه ځای کې اوبه دي. څنګه تا د اوبو سطحه تشخیص کړلی سو؟ حتما د اوبو د سطحې څخه زموږ سترګو ته وړانګه منعکس سوې ده. د اوبو لاندې چې کم ډبرې پرتي یا هر څه چې هغه لیدای سو، مطلب دا دی چې دا نور ورغی. دا چې موږ د اوبو لاندې ډبرې وینو هغوی خو ځلیدونکي اجسام نه دي، خو د بیرون څخه وړانګې ورغلې هلته پر هغه ډبرو ولګېدلې او هغه ډبرو بیرته را منعکس کړې زموږ سترګو ته موږ ولیدل. نو نور حتما تر هغو ورسېدی. نو مطلب دا دی چې د اوبو په منځ کې نور حرکت کړی دی، یو مقدار یې جذبیږي هم، یو مقدار یې د اوبو کې جذبیږي. نو هر ډول واقعات ممکن دي. تاسو په دې باندې پوه شولئ چې نور پر یو سطح باندې ولګېږي، انعکاس، انکسار، جذب، دا درې واقع ممکنې دي. ښه زموږ تاسې اول بحث دی پر انعکاس باندې. زه دا بحث شروع کوم ولې د هغه نه مخکې یو تعداد مسایل ته تاسې توجه وکړئ. اوله خبره دا چې د نور سرعت، د نور سرعت په هر څومره چې محیط غلیظ کیږي د نور سرعت په هغه کې کمیږي، او هر څومره چې محیط رقیق کیږي د نور سرعت په هغه کې زیات وي. دغه د غلظت او رقت مسله چې د محیط غلیظ دی او که محیط رقیق دی، دا اصطلاح موږ تاسې د نور په برخه کې ډیره زیاته تکراروو، خو تاسې دا د دې د کثافت سره مه غلطوئ چې زه وایم یو محیط غلیظ دی، مطلب یې دا نه دی چې د هغه محیط کثافت لوړ دی. دا د کثافت پورې مستقیما تړاو نه لري. نو غلیظ محیط څه ته وایي، رقیق محیط څه ته وایي؟ چې کله انکسار مسلې ته ورسېدلو دغه خبره هلته تاسې ته واضح کیږي. مثال د اوبه داسې یو محیط دی چې نظر شیشې ته غلظت کم دی، د شیشې غلظت بیا نظر اوبو ته زیات دی، د اوبو غلظت بیا نظر هوا ته زیات دی، هوا بیا یو څه نظر خلا ته غلظت ډیر وي. متوجه سولئ؟ اوس به دومره وایي چې غلیظ و رقیق داسې مسایل وجود لري، اما دا چې په حقیقت کې په څه پورې تړاو لري چې کله انکسار ته ورسېدلو دا مسله واضح کوو. نو زه تاسو ته اول محیطونه په دوو ډلو باندې ویشم. یو داسې محیطونه به یاد کو چې نور له هغه څخه تیریږي، نور ورڅخه تیریږي. یو به داسې محیط یاد کو چې نور ورڅخه تیریږي. ګورئ دا تقسیمات چې دلته زه کوم دا د څه شي په حساب ده؟ دا تقسیمات دا د نور په حساب باندې دي. متوجه سولئ؟ دا د نور خواصو، نور د هغوی فزیکي ځانګړتیاوې څه دي هغه مسله نه درته یادوم. د نور په حساب محیطونه په دوو ډلو باندې ویشو. یو هغه محیطونه چې نور ورڅخه تیریدای سي، دې ډول محیطونو ته به موږ تاسې د دې وروسته څه ووایو؟ شفاف محیطونه یا روڼ محیطونه. یو دا ډول محیطونه سوه چې نور ورڅخه تیریږي. دا د غلیظ و رقیق اصطلاح بیا په څه شي کې راځي؟ د شفاف دپاره. غلیظ شفاف محیط دی که رقیق؟ دواړه. دا رقیق و غلیظ دا اصطلاحګانې دا د شفاف مربوط اصطلاحګانې دي. نو شفاف بیا غلیظ راتلای سي، غلیظ او شفاف بیا رقیق. دغه د رقیق و غلیظ اصطلاحګانې چې دي دا مقایسوي مسایل دي. مثال که زه وایم اوبه غلیظ محیط دی که رقیق؟
ته به وایې نظر کم محیط ته، زوم نظر هوا ته غلیظ دی، نظر شیشې ته رقیق دی. نو کله چې بیا دا اصطلاحګانې راځي دا دواړه د شفاف مربوط دي، خو دا اصطلاحګانې چې راځي دا په حقیقت کې یو ډول مقایسوي مسله ده. کله چې زه غواړم مقایسه یې کړم چې په محیطونو کې ډېر شفاف کم یو دی، فهم اوس ورته؟ دا د کثافت په حساب نه دی. کم محیط ته موږ تاسو وایي چې ډېر رقیق دی چې د نور سرعت په هغه کې ډېر وي، کم محیط غلیظ سو چې د نور سرعت کم وي. فرض وکړئ یو محیط دی د نور سرعت دی پکښې کې 200، متوجه سولئ؟ د نور سرعت دی 200,000 کیلومتر پر ساعت پر ثانیه. دا یو بل محیط ته داخل سو په هغه کې سرعت دی 1,80,000 کیلومتر پر ثانیه. اوس موږ تاسو وایو دواړه شفاف دي ځکه نور خو پکښې کې حرکت کړی دی، مګم په دې دواړو شفاف محیطونو کې هغه 1,80,000 چې سرعت درلودی هغه غلیظ و او دا 2,00,000 چې درلودی دا څه و؟ دا رقیق و. دا د نور د سرعت په حساب، د دوی د کثافت په حساب نه. تاسې د شفاف لفظ باندې پوه شولئ؟ کوم محیطونو ته شفاف وایي چې نور ورڅخه تیر سي؟ شیشه، هوا، اوبه، بس دا محیطونه. او هغه محیطونه چې نور ورڅخه نسي تیرېدلی، نور ورڅخه نه تیریږي، ستاسې په نظر نور چې ورڅخه نه تیریږي پر داسې محیطونو باندې که وړانګه وارده سي یا به د جذب و د انعکاس مسله راځي که نه، په هغه کې دا خبره قطعا نه وي. دا خبره څه وخت ممکنه ده چې شفاف محیط وي. که شفاف نه وي نو کله چې وړانګه ولګېدل په هغه کې بس دا دوې خبرې دي، یو مقدار نوري انرژي جذب، یو مقدار نوري انرژي انعکاس، بس دا مسله ده په هغه کې. او دې ډول محیطونو ته به موږ تاسو څه وایو؟ غیر شفاف. غیر شفاف محیطونه. په شفاف محیطونو کې انعکاس هم موجود دی، انکسار هم موجود دی، جذب هم موجود دی. په دې کې موږ تاسې د انکسار برخه یعنی چې نور ورڅخه تیر سي دا برخه نه لرو. لکه دیوال څه ډول یو سطحه ده؟ غیر شفاف. تخته څه ډول یو سطحه ده؟ غیر شفاف. داسې محیطونه دي چې د دې څخه نور نسي تېرېدلی، موږ د دیوال هغه طرف ته څوک نه وینو ځکه د هغه څخه چې کومې وړانګې راغلي پر دیوال لګېدلي دي دا وړانګو د دیوال منځ کې حرکت ونه سو کړی. مګر کله چې د شیشې طرف ته ګورم زه کسان وینم نو د هغوی څخه چې وړانګې رالې پر شیشه ولګېدلې د شیشې منځ کې حرکت وکړئ راتېرې سولې، نو دا څه ډول یو محیط راغی؟ شفاف. دا اصطلاحګانې تاسو ته واضح دي؟ ښه. اوس نو تر ټولو شفافترین محیط به څه وي؟ خلا. خلا تر ټولو شفافترین محیط. په یاد ولرئ موږ تاسو په نور فیزیک کې هوا او خلا لږ توپیر سره لري، دوی دواړه د شفافیت په حساب او په عین حال کې د نور سرعت په دې دواړو کې ډېر لږ توپیر لري. خو د همدغه لږ توپیر څخه بیا موږ تاسې د نور په فیزیک کې صرف نظر کوو. نو موږ تاسې هوا او خلا په دواړو کې د نور سرعت څومره منو؟ 3 ضرب لس په توان د 8 متره پر ثانیه. په کیلومتر کې وایست 3 لس په توان د 15 راځي، ما په متر درته لیکلی. دې ته به موږ تاسو وایي چې دا د نور سرعت دی، په سی تورې به یې ښکاره کوو. دا سو د نور سرعت په کوم محیط کې؟ په هوا او خلا کې. د نور سرعت په هوا او په خلا کې. آیا د نور سرعت په هوا او خلا کې هم دومره دی؟ اصلي خبره دقیقه موږ دومره خو په دواړو کې نه دی. دا خو موږ تاسې راونډ اف کړی دی، یو عدد مو په نظر کې نیولی چې محاسبات راته اسانه کړي. که نه نو په حقیقت کې دا عدد د نور د هوا دپاره هم 2.991 داسې یو عدد دی، د خلا دپاره هم. او په دواړو کې چې تاسو بیا وګورئ یو لږ توپیر لري. ما تاسو ته عدد لیکلی دي یوازې دغه ذهنیت ځینې ترلاسه کوي. تاسو وګورئ په هوا کې څومره دی؟ 2.990 او په خلا کې 2.99092. ادې زه دا دواړه درته ولیکم، وګورئ تاسې دا مقایسه کوئ. په هوا کې څومره راځي د نور سرعت؟ 2.990 لس په توان د 8 متره پر ثانیه. او په خلا کې بیا څومره دی؟ 2.999
دوه دا ادامه لري ضرب لاس په توان د 8 متره پر ثانیه. څومره توپیر لري؟ زرمه حصه. ډېر لږ توپیر سره لري. یو موږ څه کار وکړئ د اسانۍ دپاره یو مو د دوی دواړو توپیر په نظر کې ونه نیوئ چې دا فرض که یو رقم چې د دوی توپیر په نظر کې ونه نیوئ دغه اعداد پر ځای مو څو ولیکئ؟ پوره 3. نو دا عدد چې موږ تاسې هر ځای وینو دا هغه اصلي عدد نه دی. دا د محاسباتو د اسانۍ دپاره دا عدد موږ په نظر کې نیولی دی. تر دې ځایه تاسې ټول متوجه سولئ.